تیل دې کم ځای ته ورسول خدای دې تباه و برباد که تیل دې کم ځای ته ورسول او دا مشران د پاکستان دا بېدینه مشران دا د الله تباه و برباد کی انشاءالله دا خو چې مړه شي که نه په دې جهنم کې. السلام علیکم ملګرو. شیخ صاحب د ګرانۍ باره کې خبرې کړې دي او حکمرانانو ته یې کړې دي، نو سختې خبرې کړې دي، نو دې له به الله پاک په جهنم کې کومه سوزه ورکړي. نو شیخ صاحب د هغه باره کې خبرې کړې دي. راځئ تاسو دا ویډیو ګورئ، مخکې ملګرو سره لازمي شیر کړئ. راځئ شیخ صاحب د کمنټ کې ماشاءالله منډې کړه. تیل دې کم ځای ته ورسول خدای دې تباه و برباد که تیل دې کم ځای ته ورسول او دا مشران د پاکستان دا بېدینه مشران دا د الله تباه و برباد کی انشاءالله دا خو چې مړه شي که نه په دې جهنم کې به یې غوپه کوي او راغوپه کوي غوپه او راغوپه کوي. اول خو بجلی شته دی نه او خلک دې مړه کړل. د بادشاه لور ته چاویر څه ګران شو، غوړه نشته، وایي روجې غوړي دې خوري که نه. هره څه نه خبره وه، وایي دا دومره ګراني د وزیر اعظم وایي وایي چې د خلکو غوبل راغېشته دی. تیل دې کم ځای ته ورسول خدای دې تباه و برباد که تیل دې کم ځای ته ورسول او د هغې نه علاوه اوړه کم ځای ته ورسېدل، د هغې نه علاوه بجلي کم ځای ته ورسېده. خلک لګیا د جوماتونو نه بیټرۍ تښتئ، خلک پکې تښتئ، څوک شیشې تښتئ، خلک د شغلا ته جوړ کړل، خلک لاګانې کوي. د اړوان د ورځو کې ماته یو شاګرد وایي یو سړی وایي 3 الونه وویشتې او د هغې د پاسه وایي یو ښځه وویشته او وایي ځان یې پانسي که چې دا دروغ دي که رښتیا دي، وایي ځان یې بیا پانسي که. د خودکشۍ ته جوړ شو چې او یا قتل د هغې هغه ګناه د هغې ته جوړ شو. دا ولې د بچو دپاره نشي پیدا کولی. خلک هم خودکشۍ ته جوړ کړی دی، د بچو قتل ته یې جوړ کړی دی. ته خپلې تنخوا ته وګوره او ته خپل د 80 کروړو ګاډي ته یې وګوره او غریب ته وګوره. خو غریب هم ډېر زیات په نالت دی، بل بوټونو کې بیا دا غریب ګډېږي، همدقه شان په سر باندې بوال خوري.